سلامونه ملګرو، په دې هیله چې راته تاسو به ټول ښه او روغ اوسېږئ. ملګرو نننۍ طریقې درته ښیم چې څنګه کولی شو د خپل پروفایل بیکګراوند یا د خپل پروفایل ښایسته سټایلش جوړ کړو. د اکثر ملګرو به تاسو کتلي چې ډېر ښایسته ښایسته بایو یې جوړه کړي یا پروفایل یې چې ورشي ډېر ښکلي جوړ کړي. مطلب دغه وګوره تاسو ته دا نشان یې ښیم، دا ګوره دغه رقم ته هغه پروفایل یې جوړ کړی، بایو یې ورکړي، د خپل خوښې رنګارنګ هغه یې ورکړي، معلومات یې ورکړي. یعنې تاسو ته زه دا ښیم چې ډېره زبردسته طریقه ده، تاسو یې هم استعمال کړئ او د خپل فیسبوک هغه پروفایل ښایسته سټایلش جوړ کړئ. نو زه د ویډیو په طرف ملګرو د مخکې له دې چې ویډیو طریقه درته وښیم، تاسو نه یوه هیله کوم که تر اوسه پورې زما چینل ونه سبسکرایب کړئ سبسکرایب یې کړئ او ورسره دا د بیل آیکن ووهئ تر څو له هرې ویډیو تاسو برخمن اوسېږئ. او همدارنګه که کومه پوښتنه راته کمنټ یې کړئ تر څو ورته ویډیو په جوړه کړم. راځو زه تاسو ته ښیم لکه دغه بایو او دغه سټایل څه شی. ګورئ دغه ځای کې اوس زما هېڅ هم نشته دی. دا خپل پروفایل کلیک کوم او ګورم چې زما پروفایل څومره دی، یعنې ډېر ساده دی. وګوره صرف هېڅ هم نشته دی، ګوره ساده پروفایل مې دی. نو زه غواړم چې دا لږ ښایسته سټایلش جوړ کړم. تاسو به په دغه ایډیټ پبلیک ډیټایل دلته کلیک وکړئ او بیا به لږ انتظار، بیا به راشو دلته به دغه بره اډ هابیز چې لیکلی په دې به کلیک وکړئ. مطلب د خوښې څه ګورئ دلته دا ډېر لوی لیست دی، هر رقم ته چې تاسو خوښ یي هغه خپله هابیز د خپلې خوښې دا ورکړئ، ورته انتخاب یې کوئ او بیا په سیف بټن باندې کلیک کړئ. زه دغه یو انتخابوم، بې حده دی، بې شمېره پکې دی چې تاسو هر یو خوښ کړو د خپلې د خوښې هغه ټیک مارک کوئ او سویمینګ اور چې کوم زه غواړم هغه باید ټیک مارک کړم. بې شمېره دی چې کوم یو ښایسته سټایل خوښ یي هغه انتخابوئ. آرټ رسامۍ ته وایي. بالېټ دغه زما خوښېږي. کوم یو چې تاسو غواړئ او خوښېږي مو هغه انتخابوئ. دا بې حده زیات دي، زه یو څو دانې پکې زر انتخابوم چې ویډیو لنډه شي. کوشش کوم مخکې ځو. دغه د فیسبوک سره فیسبوک چې اپډیټ کړي دا پکې دغه نوي فیسبوک کې دا شته دی، مخکینی زوړ فیسبوک کې نشته دی. دې ته مو ډېر زیات پام وي چې فیسبوک مو که اپډیټ کړی نه وي اپډیټ یې کړئ، بیا تاسو کولی شئ دا پکې ولګوئ او پروفایل ښایسته جوړ کړئ. مخکې ځو، بې شمېره دي پکې تقریبا او زه هسې لږ نور مخکې لاړ شم. ښه دغه یو څو دانې انتخابوم ورته چې ویډیو زه هم لنډه شي، بس دا انتخابوم او نور زیاتېږي په دغه سیف بټن باندې کلیک کوم چې ویډیو رانه اوږده نه شي. بس دی، همدومره بسنه کوي. ډېر زیات دي مړه، بس زیاتېږي به داسې وکړو. سیف به یې کم زیاتېږي ډېر دي، بس دغه سیف دا بسنه کوي زما دپاره. ستاسو خوښه چې هر څو ټول انتخابولی شي. دا وګوره زما پروفایل باندې هغونه ښایسته هغه سټایل راغلله ګوره. او که چېرته لرې کول غواړئ دغه باندې کلیک وکړئ، دوباره ګوره په دغه ضرب علامه باندې کلیک کوئ. کوم چې خوښ نه وي هغه ډیلیټ کېږي، که کوم یو نور ور اضافه کوم لاندې ټیک مارک کوئ او بیا یې سیف باندې بره کلیک کوئ، اضافه کېږي. او که مطلب ډیلیټ کولی هم شئ او
زه به کولی یم چې کومه خوښ وي. دا وګوره څومره ښایسته سټایل کې جوړ شوله. ګورئ ملګرو ډېر زبردسته طریقه ده، تاسو یې هم استعمال کړئ او ویډیو له نور ملګرو سره هم شیر کړئ. که کومه پوښتنه غوښتنه لرئ راته کمنټ یې کړئ چې ویډیو درته به جوړه کړم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.